نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انما مثلی ومثل الناس کمثل رجل استوقد نارا، زما مثال د دې خلکو مثال دا د یو سړي دی چې هغه اور بل کی، فلما اضاءت ما حوله، تیر چاپیره چې کله د هغه نه رڼا شي، جعل الفراش وهذه الدواب، دا پتنګان او دا حشرات وغیره دا چې کوم په اور کې غورځي او د اور سره تعلق دی دی اور ته راځي او اور کې ځان غورځوي، فجعل ينزعهن، دا سړی شروع شي پتنګان شړي، دا ماشي شړي دی اور نه، خو یغلبنه، دا بې غالبه کېږي دا ماشي او اور ته داخلېږي، دا سړی منع کوي، خو دا ماشي او دا پتنګان سړي اور ته ځان ور داخلوي، ځکه د اور سره تعلق ډېر دی، اور نه ډېر متاثر. نو دقه شانته تاسو مې وایي ستاسو زما مثال هم دقه دی، تاسو روانې جهنم طرف ته، جهنم کارونه مې اختیار کړي دي، ګناهونه کوئ، خپل خواهشات پوره کوئ، فانا آخذ بحجزکم، ما تاسو د لمنو نه نیولې وئ او د اور نه م چې بچ کومه او تاسو دې اور ته ورځئ، ما تاسو نیولې وئ چې مه ورځئ دې اور ته، لیکن تاسو بیا هم ورځئ، نو اکثر په تاسو په ما باندې غالبه کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مطلب ته دې حدیث دا دی، زه چې هر حکم تاسو ته کوم، هر خبره تاسو ته کوم، دا ستاسو لپاره د جهنم نه د بچاو ذریعه ده، ځکه خو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کل امتی يدخلون الجنه، زما ټول امت به داخلېږي جنت ته، الا من ابا، مگر چې څوک انکار وکړي. قیل ومن یابا یا رسول الله، ویلې شوې د الله رسوله څوک به انکار وکړي چې جنت ته زه نه ځم؟ نبي وفرمایل من اطاعنی دخل الجنه ومن عصانی فقط ابا، چا چې زما تابعداري وکړه دی به جنت ته ځي، او چا چې زما نافرماني وکړه دی به جهنم ته ځي. انکار وکړه